يدخل من يشاء في رحمته داخلي چال رچو غاڑی پخپل رحمت کے والظالمین اعد لهم عذابا علیما او ظالمان چی دی تیار کرے دی پارا عذاب علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا سورہ مرسلات دم مکی سورت تے دم مکی دی پدی کے 500 آیاتون دی او 2 رکوگانی دی او 181 پدی کے کلمات تھی او 846 دا پکی حروف دی پدی کے 846 پکی حروف دی د نزول پس د سورہ همزه نشوي ده او مخکې د سورہ قاف نشوي ده پس د سورہ همزه نه او مخکې د سورہ قاف نه ربط د ما قبل سره دا ده چې د تیر صورت کې یوم ثقیل یعنی د قیامت ذکرو او پدی صورت کم د یوم ثقیل یعنی د قیامت ذکر دے معالم التنزیل مواہب الرحمن وغیرہ کے چکم تفصیل دے داغی خلاصہ دادا چیو تفسیر دے عرفاً عصفاً دا طول دا ہواگان و صفات تی دا عرفاً مانا دا چه دا اسپ پا سٹ باندے کم ویختوی پلائن کی وینو دیتا عرفاً ویلش دا پلائن کی وینو زکا ورطا لگاتار ویلش قسم دے دا آغا ہواگانو چه اغا چلو لشی لگاتار پس تیزے سر دا گرزی تیزے سر گرزی دل او خوريدا خورول موضوع صورت مسئلہ دا مجازات ہو دا خلاصے دا چی پا صورت کے اہم مضامین اثبات دا قیامت تے او توحید خداوندی او دی دلائل توحید خداوندی او داغی دلائل درم دا چه دلائل قدرت او دا منکرین دا پار وعید او درم دا چه قیامت پرز دا منکرین بدحالی او پہ اختتام دا صورت باندے دا کافران و بدترین خصلتون ذکر دے پکے او دام پکې ویلی شوی دی چې د کافرانو دنیوي ډول ډال تم نه دي قتل پکار دینه په دوکه کې پریو نه ځي دنیوي ډول ډال ته مو ګورئ بس دی تبا دي والمرسلات عرفا قسم خرم په بادونو چې لېږلی شي هغه په نرمۍ سره فالعاصفات عصفا قسم می دیوی فالعاصفات سخ الوزی عصفا پتندے سرا والناشرات نشرا قسم می دیوی پخوزون کی باندے والناشرات نشرا پخوزول سرا فالفارقات فرقا قسم می دیوی پجدا کون کی سرا فرقا پجدا کولو سرا دا بخڑش